زموږ ډاکټر صاحبان د افغانستان ډاکټران الله پاک دې ژوندي لري په دا سفرو کې که موږ په دیني برخه کې د خارج استادان لیدلي دي علما کرام مو لیدلي دي او که په دې عصري برخه کې مو استادان لیدلي دي باور وکړئ دا دنیا په دې باندې قانع ده چې د افغانستان د خلکو استعداد او وړتیا په چا کې نه ده موجوده او دغه ایران کې په هر مجلس کې که د دوی وزیر و که د دوی استاد و که د پوهنتون استاد و که وزیر و دا په دې به قایل و چې د افغانانو لیاقت او وړتیا موږ د نورو خلکو د نورو ملکونو په ځوانانو کې نه ده لیدلی او د افغانانو ادب موږ د نورو خلکو په ځوانانو کې نه دی لیدلی هم د افغانستان د ځوانانو په ادبیات باندې قانع وه هم یې په وړتیا باندې قانع وه زموږ د ډاکټر صاحبان داسې نه دي خدای مه کړه چې دا بې کفایته خلک دي کمزوري خلک دي دا د ډاکټرۍ کې ضعیفه دي خو چې څومره ښه علاج وکړي چې دوا نه وي او مریض جوړ نه شي خو بیا ډاکټر صاحب په شان کې مریض بیا دا وینا چې دا ډاکټر خو لا په شي نه پوهېږي موږ ته یې دوا راکړه ګټه یې نه کوله